سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې څېړنیز او معلوماتي راپور اورئ. اسلامي امارت له پاکستان سره په وروستیو شخړې مذاکراتو او هوکړه کې ګټه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ فرضي کرښې پر سر نښتې، راسنیز جنجالونه او بیا د دوحې خبرې د سیمې یو مهم سیاسي تحول وګرځېده. که څه هم دواړو خواو د متقابل تفاهم خبره وکړه، خو د واقعیت په ډګر کې طالبانو له هره اړخه زیات ګټمن او غالب ثابت شول. راځئ دغه موضوع له دوه زاویو وڅېړو. لومړی کورنی ارزښت او دوهم سیمهییز او نړیوال ارزښت. افغانستان له 1940 کال وروسته د پاکستان له جوړېدو راهیسې هیڅ کله د پاکستان پر وړاندې دغه ډول قاطع او متقابل نظامي ځواب نه و ورکړی. طالبانو د هوایي او زمیني حریم د نقض پر ضد په ښکاره توګه نظامي عمل وکړ او په دې سره د افغان ولس ملي غرور او ملي حاکمیت احساس یو ځل بیا راژوندی کړ او د تابع حکومت ذهنیت یې مات کړ. دا یو تاریخي بدلون دی، ځکه له دې مخکې ټولو حکومتونو لا ظاهر شا نیولې، بیا تر طالبانو د پاکستان د فشار پر وړاندې لا احتیاط کار واخیست. پر طالبانو د لومړۍ دورې 1996 څخه تر 2000 لومړي کال پورې تر ټولو ستره انتقادي ټاپه دغه وه چې هغوی د پاکستان پروژه ده، خو اوسني دریځ یې دغه تصور مات کړ او لا خلکو حتی له مخالفو جهادي او جمهوري کړیو څخه د ملي موقف ستاینه ترلاسه کړه. دا یو بنسټیز تاریخي بدلون دی، ځکه طالبان اوس د لومړي ځل لپاره د افغان ملي هویت د مدافع په توګه لیدل کیږي، نه د یوه نیابتي ځواک په توګه. طالبانو د خپلواکۍ، عزت او د دفاع له ادبیاتو کار واخیست. حال دا چې د پاکستان دریځ ګیلو، شکایت او د توجیهاتو په کچه پاتې شو، دا د طالبانو د نظامي اقدام او چټکې روانې جګړې بری و. د پاکستان پر ضد د طالبانو جګړه د پښتنو او افغانانو ترمنځ یووالي سبب شوه، ځکه چې سیاسي مشران، نظامیان او د تبلیغ او فرهنګ څانګې ټول پر یو مشترک ملي پیغام سره یو ځای شول او د لړزېدلي وحدت د محکمتیا او ثبات وسیله شوه. دویم سیمهییز او نړیوال اهمیت. د طالبانو دغه دریځ چې وایي موږ خپلواک یو، د هند، ایران او منځنۍ اسیا په ستراتیژیکو حلقو کې د پام وړ مثبت تاثیر پرېښود. هندوستان اوس د اسلامي امارت سره د نیمه رسمي تماسونو د زیاتولو او لوړولو پالیسۍ ته تشویق شوی دی. ایران د صلح او متقابل احترام فضا ته اشاره کړې او چین دغه ګټه ویني چې طالبان کولی شي د سیمهییز ثبات عناصر شي، نه یوازې د مذهبي تحریک په توګه. دا په اوږدمهاله لید کې د طالبانو لپاره ډیپلوماتیک فرصت دی، ځکه که دوی دغه باور وساتلی شي، د رسمیت لوري ته به یو بل پل جوړ شي. اسلامي امارت د پاکستان پر ضد د نظامي ځواب له لوري لویدیځ ته دا پیغام ورکړ چې موږ د چا د لاس اله نه یو، موږ خپل تصمیم لرو. دغه پیغام په واشنګټن، لندن او بروکسل کې د شنونکو پام ځان ته واړوه، ځکه د 2021 کال تر شا د امریکا له نظره طالبان د پاکستان د ملاتړ له لارې بریالي شول. اوس دغه ذهنیت بدلیږي. دغه لاسته راوړنې مهمه او تاریخي دي او د افغانستان معاصر سیاست د تحول یوه نوې مرحله ګڼل کیږي، ځکه چې طالبان د پاکستان د ملاتړ له سیوري څخه راووتل او د افغان خپلواک موقف لوري ته داخل شول. دغه بدلون به درې تاریخي پایلې ولري. لومړی، د افغانستان د ملي هویت د بیا جوړونې لپاره د بنسټ حیثیت لري. دوهم، د سیمهییزو معادلو په نقشه کې د افغانستان رول بدلوي. دریم، د راتلونکي رسمیت پیژندنې لپاره د یوې سیاسي ځان باورۍ فضا برابریږي. د خپلواک، سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.